بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سحر شروع شو او مونږه بیان کو فضائل اور مسائل رمضان. دا یو حدیث شریف ته دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نقل ہے. قالت داوی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان، کوشش بے کو پر رمضان کی ما لا یجتہد فی غیرہ، چه اغا کوشش بے در رمضان نے علاوہ پنور میاشتو کے نکو. وفی العشر الاواخر منہو، بیا بے رستو لس روزو کی کوشش کو ما لا یجتہد فی غیرہ، چه اغا کوشش بے بیا پنور رمضان کی نکو. یعنی دا ټولو میاشتو نا پا د عبادت کوشش بے پر رمضان کی زیاد کو، او بیا پر رمضان کی رستو لس روزو کی بے دمر کوشش کو چه اغا بے بیا پنور رمضان کی نکو. دا حدیث سندن صحیح دے. امام مسلم رحمہ اللہ پخپل صحیح کے نقل کرے دے. دے حدیث شریف نا علماء یوسو پیدے اخلی. یو پیدا دا چه دے حدیث کی تیزی ورکی علی الاکثار من البر ووجوه الطاعات فی شهر رمضان، چه پا میاشت رمضان کی د نیکے کارونه ډیر کے. او دویم پا دے حدیث کی خصوصی ترغیب ورکی دا عبادت تا غرستو لس روزو، چه اغا پا عبادت پا دعا جمدے کے ازکچے اغی کی امید دا موافقت تا لیلت القدر دے. دریم خبره تی علماء دا اخذ کئی استحباب و اغتنام الاوقات، چه تاسو دا اوقات چی دینو دا غنیمت و گنے، کم چه غور اوقات تی دا عباداتو دا پارد دا غنیمت و گنے، دیکھ کارو کے دا بیا نمیلاویگی. رمضان دا چه بیا راضی پا قسمت مسلمان، تفوی کا پا دے خبر ازان. سلورم دے حدیث کی دا رمضان فضیلت تے پا نور میاشتو، او بیا دا آخره لس روزو فضیلت تے پا نور رمضان. پنځم دے حدیث کی دا خبر اخکار کئی چه نبی کریم با اعمال دا خیر پا مواسم د خیر کې ډیرول، اسم غي مسلسل د خیر عمل کو، لیکن بیا په موسم کې په سیزن کې بیا د نیکو ډیر کوشش کو. او دا قانون دی چې هر سړی په خپل سیزن کې کوشش کوي. د درزیان خپل سیزنی، دارنګ د مزدورکار خپل سیزنی، د دکاندار خپل سیزنی، دا آخرت والا سیزن دا دا رمضان سیزن دی. او چلتے چلتے زد حسن بصری و قول و امتاستا. قال الحسن البصری، امام حسن بصری وی ان اللہ جعل شهر رمضان مزمارا لخلقه، اللہ گرزول دا میاشت رمضان میدان دا منڈ دا خلقو دا پارا، یستبقون فیه بطاعته، پدے کے دی دا یو بل نمخ کی پتاعت کے الى مرضاته رضا دا اللہ. فسبق قوم ففازو، نو یو قوم مخ کی شو، نفلون دیر اکڑا، منزین دیر اکڑا، تلاوتون دیر اکڑا، خو پسی طریقہ باندے. ہاں دا سنا لکه زمونگا باس حافظان چی ختمونه کئی چه ډیر سپاره وایو نو ډیر غلطه پکی کئی، او بعد خلق تراوی کئی نو منس پور خندا کئی در رکو د سجده د آدابو دا غی پکی سپتا نلگی. بعض پکی راکٹ مولی، بعض پکی گوله مولی، خلق باغ امام پس زی چی آغا زرزان پاری غی نو آغی پس خلق کوشش کئی. نو دا شی چی دے نو دا خند منس پوری
چې دی نو عملا استهزاء ښه نه ده د مونځ اهتمام د صحیح کولو په کار دی قرآن کې ویلی دي چې احسن عملا الله ګوري چې څوک ښایسته عمل کوي داسې نه دی ویلی چې اکثر عملا چې ډېر عمل کوي نو د ښایسته عمل کوشش په کار دی نو حسن بصري صاحب وایي په سبقه قوم ففازو بس دی کې کتل په کار دی چې زه روان دی نړوان دی اوزم او دا به لو شي چې حجرو کې ناسته پرېږدو لارو کې ناسته پرېږدو د نفلونو ټایم ټیبل جوړ کو د تلاوت ټایم ټیبل جوړ کو میلاوېدل کم کو دعاګانو له پکې زور ورکو منځونو له پکې زور ورکو او وایي چې تخلف آخرون څه خلک وروستو شو په خوابو نو هغوی نا امیده شو نو دا لطائف المعارف کې صفحه 272 کې دا خبره لیکلې ده د حسن بصري صاحب دا قول نقل کړی دی چې دا د میدان د منډه میاشته او خلق په مقابله کې دي کته بشي چې څوک ډیر اعمال کوي ښایسته اعمال کوي رب ذوالجلال دی موږ ته د ښایسته اعمالو توفیق راکړي د مقبول اعمالو او تمام سامعین دی الله پاک موفق وګرځي د عبادت لپاره د خپل صحیح بندګۍ لپاره الله تعالی دې وخت پېشمنی دی زما او ما سره څومره سامعین چې دي د ټولو پریشانۍ لري کړي د زړه مرادونه د رب تر سره کړي الله دې زموږ په کورونو د حیا او د پردې څادرې خورې کړي رب ذوالجلال د آفت کرونا وایرس دا ز عالم اسلام نو زموږ د مسلمانانو نه لرې کړي یا الله زموږ نه راضي شي پریشانۍ هم ختمې کړي آخر کې یو مسله دا ستن باندې روجې ماتېدو کې د علماو اختلاف دی یو جماعت او ټولې د علماو وایي چې پستن هر قسم ستن باندې روجه ماتېږي نو هغوی د دې قایل دي چې چا ستن روجه کې وواله نو دغه روجه ماته شوه دا روجه به دې بیا راګرځئ خو د اکثر علماو رایه دا ده چې د ضرورت لپاره شدید ضرورت لپاره که ستن ووالی شي نو دا روجه نه ماتوي روجه نه ماتوي خو بې ضرورت ستنوال هغه نه دي په کار بیا هم د احتیاط تقاضا دا ده که چا شدید ضرورت لپاره ستن او انجکشن وواله بهتره دا ده چې روجه خو دې ونیسي نه دی ماتوي احتیاطاً دی چې د اختلاف د علماو نه وځي بیا کله د صحت ته مکمله وشي نو بیا د هغې قضا راوګرځئ پروګرام فضایل اور مسائل د رمضان ختم شو دعا کوم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين ثم آمين